د افغانستان دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد یو ځل بیا د پاکستان پر ضد سخت او توند پیغام ورکړی دی. هغه وایي چې افغانستان به هیڅکله د خپلو خلکو او خاورې پر ضد بریدونه هیر نه کړي او غچ به خامخا اخلي. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي افغانان هیڅکله هم په شا تګ نه کوي او نه هم له چا ډار کوي. خلک د فکر نه کوي چې افغانستان کمزوری هیواد دی، دا یې لویه تېروتنه ده. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د راپورونو له مخې ملا یعقوب په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي موږ غچ هیڅ چاته نه دی پرېښی. که څوک فکر کوي چې افغانستان کمزوری دی، دا لویه تېروتنه ده. موږ به د خپل هیواد د دفاع کوو او که اړتیا شي د خپلو خلکو د وینې حساب به واخلو. هغه دا هم ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه چمتو دي او هر وخت کولی شي د خپل هیواد د ساتنې لپاره اقدام وکړي. د هغه په وینا که د افغانستان پر خاوره یا خلکو بریدونه خلک وکړي نو ځواب به یې ډیر سخت وي. شنونکي وایي چې دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د زیاتېدونکي کړکېچ نښه ده. په وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې څو ځله ترینګلې شوي دي او هر ځل د سرحدي شخړو او امنیتي تورونو له امله تاوتریخوالی زیات شوی دی. بل لور ته د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې امنیتي سرچینې وایي چې په سرحدي سیمو کې د امنیتي تدابیر کچه لوړه شوې ده. سیاسي شنونکي باور لري چې د سیمې وضعیت ډیر حساس دی. که دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې او ډیپلوماسي پیاوړې نشي نو ښایي تاوتریخوالی لا زیات شي. ځینې کارپوهان دا هم وایي چې هر ډول پوځي شخړه به یوازې د دواړو هیوادونو لپاره نه بلکې د ټولې سیمې لپاره ستونزې رامنځته کړي. ملا یعقوب په خپلو خبرو کې دا هم ټینګار کړی چې افغانستان د سولې پلوی دی، خو که څوک جګړه ورباندې وتپي نو افغانان به هیڅکله هم شاته نشي. په همدې حال کې نړیوال شنونکي د دې وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. هغوی وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هر ډول تاوتریخوالی کولی شي د سیمې پر امنیت او ثبات لوی اغېز وکړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو تر بیا ښې چارې.